زما او ستا د وطن د بازایي د یاسینزي د کوټې مځکې 3 زره یې کړه 2 زره یې کړه لوی لوی بلایي پکښې دي ډېر لوی لوی بلایي الاټ کړي هلکه بې مالکه مځکه ده مځکه د بازایي کام ده بازایي پښتون دی که دی غږ نه کوي موږ یې کوو د بازایي کام مځکه هر چا چې الاټ کړې ده که د سیاسینزي کام مځکه که د فلاني کام مځکه چا الاټ کړې ده وروره موږ به نو نه یو نارینه موږ به نه یو پښتانه موږ به نه یو مسلمانان چې د خپل عزیز پر مځکه به نه درېږو دا دغه را روان شوی دی د سینټ چیرمین چې و دې 2 زره مځکه الاټ کړې ده بل 1 زر مځکه الاټ کړې ده زه مې کړه موږ پر یوه شنګ پر یوه روی پر یوه جرګه پر یوه ماخۍ تربور وژنو دلته موږ داسې خپوس کې راباندې کښېنستی 3 زره یې کړه مځکې دغه کړي چا درنه الاټ کړه څوک بازایي وو د بازایانو پلار وو یا سینځی وو توخ د وطن سړی وو یا پلانی چپړاسي وو پلانی ګورنر وو موږ ته څخه وکړ وجزانو دې ګردو دپاره به لشکر جوړ